خبر اوکراین سفارت وایي ګڼ پاکستانیان حاضر شوي چې دغه هیواد جګړې ته لاړ شي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلی کوم. نن جمعه د خود په شلم نه اوکراین وایي د پاکستان په شمول د بلسګونو هیوادونو کې داوطلبه کسان حاضر شوي دي او اوکراین ته لاړ شي او روسیې پر ضد جنګړه لکه د اوکرایني ځواکونو سره اوږه په اوږه وجنګیږي. اوکراین په څه باندې 50 هیوادونو کې خپل سفارتونو ویټپاڼو او دغه رضاکارانو جنګیالیانو ته په ځانګړي ویټپاڼه کې د هغو کسانو نومونه ثبت شوي چې تجربه لري او حاضر دي چې روسیې یرغل پر وړاندې جګړې لپاره اوکراین ته لاړ شي. د اوکراین حکومت چې روسیې پر یرغل لومړیتوب ورزو کې د اټکل کېدو پر څو ورځو کې د ویرزي رضاکارانو جنګیالانو یو لوړ امتیازونه منلي دي. د پاکستان کې اوکراین سفارت ویلي چې ګڼ شمیر پاکستاني رضاکارانو جنګیالانو نومونه ورسره ثبت کړي دي او حاضر چې وسله پر لاس واخلي او اوکراین ته جګړې لپاره لاړ شي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ سئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.